أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله تعالى اسمع شيء سخن دون المشتاسي د نوراني قاعدة دغ سبق وايو د فکر کوم چې دا به سبق زموږ تاسغه په دې کې به اخفاء، ادغام، هغه څلور قانونونه چې موږ تاسې ویلي دي، اظهار او اقلاب. که په دغه ځای کې موږ تاسې ته راغله، موږ تاسې باید هغه تېرې ویډیوګانې که چا خوندونه نه دي کتلي چې د نون څلور قانونه موږ تاسې ویلی، اظهار، اخفاء، ادغام او اقلاب موږ ویلي دي. که تاسې هغه ویډیو نه دی کتلي، یو هغه ویډیوګانې وګورئ، بیا دغه سبق دی انشاءالله تعالی راسي. اورې ما مکمل تشریح کړي دي، دلته تشریح مو ورکوم. په دغه ځای کې موږ تاسې انت نون مو اخفاء کی، نون ژبه د تعلق څخه نه مشلوو. انت موږ تاسې نون اخفاء کوو، ژبه د تعلق سره نه مشلوو. که موږ تاسې دغه مکمل وای ژبه د تعلق سره ومشلي، انت راځي، انت یعنی نون مو اظهار کی. دلته نه اظهار کوو، تا د اخفاء د تورو څخه د نون ساکن وروسته راغلی ده، دلته نون موږ تاسې اخفاء کوو. انت اهدي، اهدي همس موږ تاسې ویلي وو، ها د همس د تورو څخه ده، ها باندې موږ تاسې همس کوو. اهدي بعدو، بعدو عین د الجهر د تورو څخه دی. بعدو اواز په زور د خولې څخه راوځي. بطش، بطش، طا د قلقلې د تورو څخه ده، دلته موږ تاسې قلقله کوو. بطش د قلقلې څو توري دي؟ پنځه توري دي. قطب، جد، قاف، طا، با، جیم، دال. هر وخت که پر دوی باندې ورغندی رالی، موږ تاسې پر دوی باندې قلقله کوو. طا د درنو تورو څخه هم ده، دلته موږ تاسې نه وایي، بت شه نه وایي. که بت شه وایي، دا د تا اواز دی. زه به درته نوشته کوم، دا د تا اواز دی، دا معنا لري چې موږ تاسې همس پر وکړئ. دا د تا اواز دی، همس مو پر وکړئ. نو دلته موږ تاسې په تا باندې نه وایو، په طا باندې وایو. بطشه، بطشه، پر طا باندې په ډکه خوله وایو او قلقله پر کوو. سعیه، سعیه، سین عین زور، سعیه زور یه، سعیه، سعیه، عین د حمزه پر رقم نه وایي. که د حمزه پر رقم وایو، جټکه پر راځي. سعیه د حمزه پر رقم یې نه وایو. عین په عین باندې وایو، په ستنې کې وایو. نرم تعلومو د الکۍ ژبې یو خواته، یا د نرم ژبې اخر مو د نرم تعلق خواته پورته کوي، په عین باندې وایست. کوشش وکړئ چې په حمزه یې ونه وایست، په حمزه باندې ویل غلط دي. کنتو دلته اخفاء لرو، نون ساکن دی، تا وروسته راغلی ده، تا د اخفاء د تور څخه. نون د دوه حرکاته په اندازه موږ تاسې دا نون په اخفاء کې پټوو. کنتو، کنتو، لست، لست، سین د همس د تورو څخه دی، غاښونه ټینګ سره ونیسئ، په همس باندې هوا د خولې څخه جاري وي. لست، لست، امرن، امرن، میم د جهر د تورو څخه دی، د خولې څخه هوا نه راوځي، د میم اواز او هوا دواړه په خوله کې پاتېږي. امرن، بردن، بردن، را دلته درنه ویل کېږي، در مخه زور ورسره جنګو، را باندې ورغندی دی، او دلته را د جهر د تورو څخه ده، اواز یې په خوله کې پاتېږي، هوا جاري نه وي. بردن، بردن، دال په دوه زورو باندې وایي، ژبه د تعلق سره مشلوو، نون مکمل وایو. جمعا، جمعا، میم هم د جهر د تورو څخه دی. موږ تاسې ویلو، که ستاسې په یادېږي هغه ویډیو بیرته وګورئ، هر توري چې ورغندی ولري یو صفت به خامخا پکښې کې وي. لکه دلته چې په موږ تاسې قلقله وویله، دا یو صفت دی، د طا دا دی چې که پر دې باندې ورغندی پر دې به قلقله کېږي. لکه دلته چې مو سین وایه، سین
باندې همس دی، دا د سین صفت دی. میم دا د میم صفت دی چې کوم میم ورغندې وي دلته هوا او اواز دواړه په خوله کې پاتېږي، اواز یې په زور ویل کېږي. دغه رقم را دلته مو بیا میم ووایه. جمعا حبلن حبلن. دلته دغه با موږ تاسې د شونډانو په لنده ایسه کې وایو، داسې نه وایي لکه زور چې ورکړو یا قلقله پر کوو ازانګه وکړي، اواز یې باید دوهم وار یې باید اواز وارو. حبلن حبلن خسرن. دلته مو قلقله وکړه پر با باندې، دا صفت دی. خس سین باندې هوا د خولې څخه جاری ده، دلته همس دی. خسرن خلقن خلقن. لام هوا د خولې څخه نه راوځي، دا د جهر توري دی. صبحن صبحن. با د قلقلې توري دی، ازانګه کوي په د شونډانو په لنده ایسه کې ووایاست، لکه دلته چې مو حبلن صبحن. شونډان لږ رامخته کړي، د شونډانو دوې لندې ایسې سره یو ځای کړي. صبقن صبقن. با په موږ تاسې قلقله پر کوو او قاف د درنو تورو څخه دی په ستوني کې وایو، په ډکه خوله یې وایو. صبقن شأنن شأنن. حمزه دغه صفات لري چې جټکه پر کېږي. شأنن لکه ما تاسو ویله که دغه دواړو تورو تاسې توجه وکړئ، زه به درته هایلایټ کړم. دغه حمزه دی، دغه حمزه دی، دغه حمزه دی جټکه مو پر وکړل. دغه بیا عین دی، باید جټکه پر ونه سي، د حمزه پر کم یې ونه وایي، داسې ونه وایي سعیون، خو جټکه پر کېږي خو ورغندی لري نه. موږ تاسې باید په نرمۍ سره ووایي سعیون سعیون، او دا بیا وایي شأنون، پر حمزه باندې جټکه کوو. صبحن صبحن، پر با باندې قلقله کوو. صوت د درنو تورو څخه دی، په ډکه خوله وایي. حن دا ح په ستوني کې د ستوني توري دی. صبحن پر با باندې مو قلقله وکړه. د با قلقله د با صفت تشتي قلقله صفت لري. ضبحن ضاد د ژبې په اړخ کې وایست. ضبحن عبدن. دلته په ټولو ځای کې د با قلقله د عبدن. عدنن عدنن. دال باندې قلقله ده. عدنن عشرن عشرن. دلته پر شین باندې همس دی. عش هوا خپل د درې ګوتې د خولې ته نږدې ونیسئ، یو 2 انچه لرې دا هوا مو د خولې څخه موښتې. دا ویډیو ما جوړه کړې وه، که تاسې په همس نه پوهېږئ یو هغه ویډیو د همس وګورئ. د قلقلې ویډیو مې هم در جوړه کړې وه، یا د قلقلې او د همس ویډیو وګورئ، بیا و دغه سبق ته راسئ. څنګه وایو؟ عدنن عدنن عشرن عشرن عصفن عصفن. صاد د همس توري څخه دی، هوا د خولې څخه جاري وي. غرقن غر غر. ما څخه دوې درې ریګانې تکرار جوړې شوې، کوشش وکړئ چې دوې درې ریګانې تکرار جوړې نه کړئ. غرقن غرقن. را دلته درنه وایو. غر غرقن. دغه کې را تکرار راځي، موږ تاسې ډېر کوشش کوو چې ویې نه کړو، خو بیا هم راځي. غرقن را د جهر د توري څخه ده. غلبن غلبن. لام د جهر د توري څخه دی. د هر توري سره چې هوا بند وي د خولې څخه نه راوځي، هغه د جهر توري دی. هر توري سره چې هوا راوځي چې دی ورغندی ولري. زموږ تاسې صفات ټوله په ورغندي کې ویلو. که هوا د خولې څخه راوتله چې موږ تاسې د ورغندۍ هغه توري چې ورغندی ولري بل توري ورسره وجنګوو، که هوا راوته هغه د همس توري دی، که هوا بنده وه هغه د جهر توري دی. فصلن فصلن قدحن قدحن. دلته پر دال باندې قلقله وکړه. صاد د همس د توري څخه دی، دال د جهر د توري څخه دی، او بل صفت قلقله ده. یعنې په دال کې 2 صفات دي، په با کې 2 صفات دي چې موږ تاسو ویله چې هم د قلقلې صفت پکې کې دي او هم د الجهر صفت پکې کې دي. قدحن قدحن. قغبن قغبن قغبن. قاف مو د غداد سره وجنګوي او پر غداد د جهر د توري څخه دی. قغب
قربن كأسن پر حمزه باندې جټکا ده كأسن كدحن دال باندې هم د جهر صفات پکې کې دي او هم د قلقلیه صفات پکې کې دي قد داسې کت نه وایو د ت په اواز نه وایو د دال اواز باید بیرته قلقله وکړي كدحن موږ تاسو په طا هم باید د ت په اواز ونه وایو دال هم باید د ت په اواز ونه وایو د دې مخرج ټوله د ژبې په سر کې دی لغون غین د جهر د توري څخه دی مسكن سین د همس د توري څخه دی نخلن خ د همس د توري څخه ده نشطن دغه شین چې موږ تاسو وایو د هوا به مو د خولې څخه جاری وي همس باید پر وکړو نشطن نفسن ف څلور غاښونه څلور د مخ لوړ غاښونه مو راکښت کې د شینډې په لنده ایسه کې چیرې هوا په سره پورې وي پر فا باندې همس وکړي نفسن نقعن قاف دی باید قلقله پکې کې وي دوه صفات پکې کې دي یو صفات د جهر دی چې اواز په زور د خولې سره وځي بل صفات د قلقلې دی نقعن يسرن پسین کې د هم صفتی ابقا پر با باندې قلقله ده ابقا ترضا تنسى دلته مو اخفاء وکړه ستاسو د پیاد وی چې دا نون ساکن ورسته د تنوین ورسته د هم ستوري راسي نون اخفاء کو دوه حرکت یې دغونه نسو تنسى يخشى دلته مو خا د هم ستوري دي هم سپرکو هوا د خولې څخه جاری ده يخشى يسعى سين د هم ستوري څخه دي يس هوا د خولې څخه جاری ده يتلو دغه تا باندې چې زه همس کوم الله پاک دې وکړي چې تاسو زما د خولې څخه د هوا اواز اوري يتلو دلته مدي اصلي جوړو لام پیش لري واو ساکن دي لو يتلو يدعو دال باندې مقلقله وکړه په دال کې دوه صفات دي یو صفت د الجهر دي چې اواز په زور د خولې سره وځي هوا بندیږي هوا بند ده او بل دادي چې قلقله ده باندې تجري په جیم کې هم دوه صفات دي یو د جهر توري دي هوا بندیږي د خولې څخه یا سا بندیږي او بل د قلقلې توري دي تجري را برکش کې دوه حرکت چې یا مخ راغل د ساکنه بلته مدي اصلي د یاد يهدي هذا همس تور څخه ده همس وکړو هوا د خولې څخه جاری ده يهدي دال باندې زیر دي یا ساکنه دلته مدي اصلي د یادي يهدي يغني عين د جهر د تور څخه دي سابند ده اواز په زور د خولې څخه راوځي او نون ساکن دي یا وبخشي نون زیر لري یا ساکنه دلته مدي اصلي د یادي دوه حرکت راکش کی يغني القت دلته لام د جهر د تور څخه دي هوا د خولې څخه نه راوځي اواز په زور د خولې څخه راوځي او پر تا باندې همس دي هوا د خولې څخه راوځي د هوا چې د خولې څخه راوځي تاسو پام پر وکړئ تاسو باید هم د قصوص چې د هوا اواز مو واوریدل سي پر تاو پر کاف باندې د غسکیږي القت قاف د درنو تور څخه دي په ډکه خلاوي امهل پر میم او پر لام دواړه د جهر توري دي سابند ده د خولې څخه نه راوځي او اوازونه په زور د خولې څخه راوځي اقرأ مشکل توري دي پام ورته وکړي قاف باندې قلقله ده اق داسې نه وي
کوم وایه دا کوچنی کاف ځنې جوړیږي چې موږ تاسو کوچنی کاف بولو پر دې باندې کدا ساکن پر دې همس کیږي مګر قاف چې دا دوه ټکي لري چې موږ تاسو غټ قاف ورته وایو پر دې باندې قلقله کیږي دغه صفات د حروف دا معنا لري چې موږ تاسو حروف باید سی وپیژنو دا توري سی وپیژنو دغه غټ قاف موږ تاسو داسې نسو ویل چې اک هوا باید د خولې سره ونوځي هوا بندیږي د جهر د توري څه دي او د قلقلې صفت پکې کې دي اق را پر همزه باندې جټکا ده اق را فر غب فر زه پیج راپورته کوم فر غب را د جهر د تور څخه د هوا په خوله کې بنده ده فر غب پر با باندې دوه صفات دي یو همس دی او بل قلقله ده فر غب دلته چې تاسو فهمئ بیا موږ تاسو راغلو اخفات فانصب صب با باندې مو قلقله وکړه نون د اخفاء نون مو اخفاء کوي صاد د اخفاء د تور څخه دی فانصب دغه الف چې راځي دا فا چې په ولاړه ده که هر وخت تاسو فا د یو توري سره جنګوله دغه الف بیانول کیږي دغه الف اضافه پاتېږي فانصب ونحر دلته مو نون اظهار کې اظهار موږ تاسو وایه که هر وخت د نون ساکن وروسته شپږ توري د ستوني راله همزه ها عین ها غین خا نون مکمل وایي دلته نون نه غونه کېږي ون حر نون مو دلته اظهار کې را د اخفاء د جهر د توري څخه ده را د جهر د توري څخه ده ون حر او هوا د خولې څخه نه راوځي مکمل یې وایو ون حر اخ رجه خا د همس د توري څخه ده اخ خولې ته لاس ونیسي هوا مو د خولې څخه د لاس څخه مشتي اخ رجه ارسل را د جهر د توري څخه ده سا بندیږي هوا بندیږي د خولې څخه نه راوځي اغطش غین د جهر د توري څخه دی افلح فا د همس د توري څخه ده بیا درته وایم چې لوړ غاښونه مو په لاندې شونډه کې کېږدئ فا موږ تاسې پر دوو شونډانو نه وایو موږ تاسې کوښښ کوو چې په لوړ غاښونه او لاندې شونډې لنده کې سره ووایو په دې خاطر باندې چې زموږ تاسې غلطي په دغه کې ده چې دغه موږ تاسې په پښتو کې پی لرو دا په پی باندې نه وایي که موږ تاسې وایو اپ لح وبخښئ اپ لح نو دا مو په پی باندې وایي که موږ تاسې لوړ غاښونه او لاندې شونډه سره استعمال کړو بیا یې په فا باندې وایي افلح دغه اوازونه خو نو یو حرکت دي ستاسې زده دي الحمدلله نه اوږدوي اکرم کاف د همس د توري څخه دي متصل اک د دې سره د هوا موږ تاسې اورو چې دا هوا د خولې څخه راوځي د همس توري دي اکرم الهم لام د جهر د توري څخه دي شر دغه توري ما تاسو په اخفاء کې هم ویل دي نون ساکن دي ورسته شین راغلي شین د اخفاء د توري څخه دي موږ تاسو دلته اخفاء کوو څنګه وایي شر را درنه وایو او دا یو حرکت اوازونه کشو هم نه شر دوه حرکت نون اخفاء کی په غونه کې پټ کی نون اخفاء کی او پسې قاف راغلی قاف د اخفاء د توري څخه دي دا دواړه درانه توري دي دواړه په ډکه خوله باندې وایست دم میم د جهر د توري څخه دي د جهر صفات پکې کې دي یعنی د خولې څخه هوا نه راوځي اواز په زور د خولې څخه راوځي عس سین
همس تور څخه دي عس 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 عبودو د عین کوشش کوو چې د حمزه په आवाज ونه کې مشتا په حمزه و راځي جټکا په راځي یا د په نرمي سره وایو د چې په اخر مو نرم تالو ته پورت کې ورسره وي مشتوي خلن کې سره ټول کې د عین आवाज شایسته جوړیږي بودو 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 لند आवाजونه دي بودو دغه دوه توري که مشتاسي اسلامو کو مشتاسي الحمدلله چې مشتاسوي سوره فاتحه په منځ کې غلطي پکښ کو کوشش وکړو چې ارتوري په تجوید سره وایو نعبدو مشتاسي په سوره فاتحه کې وایو او د په منځو کې وایو کوشش وکړو چې پر دغه باندې جټکا ونکو نعبدو عین د الجهر د توري څخه دي د جهر صفت پکښ کې دي هوا د خپل څخه نه راوځي یخرجو خا دلته درنوي را درنوي خا د همسه تور څخه د خپل څخه هوا راوځي اواز جریان لري یخرجو يحسب ح د همسه تور څخه د هوا د خپل څخه جاری وي يشرب شین د همسه تور څخه دي رازور لري درنه وایو یشرب ستاسو ته پامې ټول یو حرکت دی یو زور دی یو پیش دی اوازونه اوږدونه یشهدو شین د همسه تور څخه دي یشهدو ترهقو را مدرنه ویله پر را باندې ورغندې دي در مخ زوره غلي دي د مشتاسي ویلو چې را درنه ویل کیږي چې هر وخت پر را باندې ورغندې وي در مخ زورو پیش راسي ترهقو وبخښي د ها اواز د سینې څخه راوځي ترهقو قاف دروند وایو دلته ها را د جهر د تور څخه د مشتاسي هوا سابنديږي او اواز په زور د خپل څخه راوځي تعریفو کدا مشتاسي په حمزه وای تعریفو راځي نو مشتاسي جټکا نه ورکو عین په نرمي سره وای تعریفو اقسمو قاف باندې د قلقلیه توري دي او بل صفت د جهر په پښې کې دي په زور اواز خپل سره راوځي هوا او اواز دواړه په خپل کې پاتېږي هوا نه راوځي اقسمو په دغه ځای کې چې د مشتاسي وایو همس دی او قلقله ده صفات او حروف را باسو په حقیقت کې د اوازو فرق کوونکو که موږ دا په وایو پر دې باندې اقسمو پر دا کوچنی کاف باندې همس راځي دلته همس راځي مګر پر دا قاف باندې قلقله راځي بیرته د قاف اواز باید ازانګه وکړي نه د کاف اواز سیمو دا غلط دی او که مشتاسي سیمو دا د معنا لري چې پر قاف مقلقله وکړه یب دی او با د کې دوه صفات دي چې هم د قلقلیه تور دي او هم د جهر تور دي دغه یا چې تاسو ویني دغه د حمزه د پر چوکۍ ده یب دی او دغه یا نو ویل کېږي فخو دا نون مو اخفاء کوي ولې مو اخفاء کوي پس اخفاء راغله فا د اخفاء د تور څخه ده دوه پیجه نور پاتې دي هغه به زه ان شاء الله تعالی تاسو ته په بل ویډیو کې وایم او بل در مخه درځي چې تاسو دغه سبق ان شاء الله تعالی وایست هر خور که د اخفاء او د جهر او د همس ویډیوګانې نه اوریدلې اول هغه واوري چې تاسو په پوسي چې جهر چشته وایي همس چشته وایي او قلقله چشته وایي بیا د ویډیوګانې ان شاء الله تعالی وګوري الله سبحانه وتعالى دې تاسو ته اسانه کې سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين